د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. افغانستان په یوه تمریناتي لوبه کې د ډهلي لوبډلې ته یوه سخته ماتې ورکړه. افغان لوبډله راتلونکې جمعې ورځ له آیرلینډ سره د شلاوریزو لوبلړۍ پیلوي. په قطر کې د طالبانو د دفتر غړی مولا امیر خان متقي وایي چې په فیسبوکونو او رسنیو کې باید چاته پیغور ورنه کړل شي. پاکستان د کندهار سپین بولدک چمن د دوستۍ دروازه سر له سبا څخه د یوې اونۍ لپاره د کرونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه تړي. د سولې تړون په خوښۍ کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له ساتونکو پرته نن له خپلو اولادونو سره یو ځای ښار ته راوتلی او خپله ډریوري کوي. مهم: د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک ټولې برخې نه منو. څلور ورځې وروسته د افغانستان او آیرلینډ لوبې پیلیږي، خو د هند په کرکټر نیویډا لوبغاړي کې افغانستان ته د لوبو کولو اجازه نشته. دا لوبغاړی اوس مهال لوبو دپاره له بندیز سره ځکه مخ دی چې پکې ډیر میچ فکسینګ شوی دی. د دې لوبغالي مسؤلین د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې دوی د خپلې لوبې د یو پوهنتون په لوبغالي کې ترسره کړي. د دې مشکل لپاره د کرکټ بورډ رئیس هند ته تللی او هلته یې له یادو مسؤلینو سره په خبرو بوخت دی. دا چې دغه سیالۍ به چیرته ترسره شي تر اوسه لا نه ده معلومه. ملګرو، دا زموږ لنډ او تازه خبرونه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.